که د خپلې معدې خیال ساتل غواړئ نو بیا د یخو شیانو نه ځان وساته. که د خپلو دماغو خیال ساتل غواړئ نو بیا 8 ساعته خوب کوه. که د خپل زړه خیال ساتل غواړئ بیا د ضرورت نه زیات د مالګې استعمال مه کوه. که د سږو خیال ساتل غواړئ بیا د سیګرټ څکولو نه ځان وساته. که د خپلو سترګو خیال ساتل غواړئ نو بیا د خوب نه مخکې پښې په تیلو ملش کوه. که د خپلې ینې خیال ساتل غواړئ نو بیا د فاسټ فوډ نه ځان وساته. که د خپلو ګردو خیال ساتل غواړئ بیا د خوب نه مخکې باتروم ته ځه. که د خپلې مثانې خیال ساتل غواړئ نو بیا د پیاز استعمال کوه. که چیرې د اپینډکس نه ځان ساتل غواړئ نو بیا د لیمو استعمال کوه. که د پوزې خیال ساتل غواړئ بیا د پودینې استعمال کوه. که د ستوني خیال ساتل غواړئ بیا د تور مرچ استعمال کوه. که د نورو خلکو خیال ساتل غواړئ نو بیا دا پیغام در سره ضرور شیر کړه. مننه.